ډیر خلک دا پوښتنه کوي چې که چیرې د یو انسان څخه په وتر کې اللهم انا ویره سي دعای قنوت جن ویره سي او دی سیده ولاړ سي ریکو ته او چې څنګه ریکو ته ولاړ سي او بیرته ور په یاد سي چې ما خو دعای قنوت نه ده ویلې په لمانځه کې اللهم انا راڅخه یېره سوه. بعض خلک په تشویش کې سي سیده ولاړ سجدې ته سي، بعض خلک بیرته راپورته سي اللهم انا ووایي. نو د دې سره لمونځ فاسدېږي نه فاسدېږي دا اهم او ضروري مسله ده. دویمه مسله که چیرې د یو انسان اللهم انا یعنی دعای قنوت یې نه ایسته هغه به په دې لمانځه کې د دې دعای قنوت پر ځای باندې به څه وایي. یو خو دعای قنوت ایزده کول پکار دی. ما خو یوه ویډیو ورکړې ده، تاسو یې په د اکاونټ کې وګورئ. اللهم انا دعای قنوت تاسو په هغه ویډیو کې زده کړئ. اوله مسله دا ده که چیرې د انسان څخه اللهم انا په لمانځه کې ویره سي سیده ولاړ سي رکوع ته بیرته دې بیا نه راپورته کېږي، بس په آخري کې دې سجده سهو وکړي، په آخري قاعده کې دې سجده سهو وکړي، بس دا هغه دپاره کافي سوله، لمونځ جایز سو. او که چیرې یو انسان په رکوع کې ورپه یاد سي اللهم انا او بیرته راپورت سي اللهم انا ووایي، بیا دغه باندې بیا باقاعده لمونځ وکړي، پر دې انسان باندې هم پر دې کس باندې هم سجده سهو واجب ده، سجده سهو به خامخا کوي. او که چیرې چا اللهم انا نه وي زده، ضعیفه وي، بوډا وي یا بوډۍ وي، نو هغه دی د الله اکبر بعد د اللهم انا پر ځای باندې دی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار هم دا دی ووایي. دا هم د دې لپاره کافي ده. دا چې موږ د اتحیاتو په آخر کې ووایو. دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې مخته در سره شیر کړئ چې څومره مسلمانانو ته دا مسله نه وي معلومه، هغو ته معلومه سي، هغو ته څه وخت څومره ثواب الله ورکوي پر دې مسلې معلومولو باندې، هغومره ثواب الله و تاسو درکوي. نو دې سره ډیوټ